په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبرائیل علیه السلام ته وویل جبرائیل علیه السلام یو څه وخت د الله تبارک وتعالی په حکم مطابق ورسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته نو راغلی جبرائیل علیه السلام د الله یو نیکه فرشته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ډیر دا خوند ورکړي چې د ملاقات بار بار وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبرائيل عليه السلام تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا إيه جبرائيل فخوا بدير دير راكلي دير براكلي ملاكات وس مشكل ولي نرالي دا دير شبيت دا زما ملاكات نرالي چاور تويل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول چاتي ويل وسيدنا جبرائيل عليه السلام تقول جبرائيل عليه السلام فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك دا د سورة مريم 48 نمبر آیات الله تبارک وتعالى ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې جبرائیل علیه السلام زموږ په امر باندې راځي په خپل خوښه طبیعت جبرائیل علیه السلام نشي راکړلی تاسو په بعضې د دروغو په کیسو کې اورېدلي جبرائیل علیه السلام راغلی داسې و داسې و داسې جبرائیل علیه السلام چې هر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي ملاقات وکړي د الله په امر راکړي د الله به امر او د الله به اجازه جبرائیل علیه السلام په خپل طبیعت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نصرت للی دا جواب یې ورکړ